د رومیانو په نوم خط 10 باب. ورونو زما د زړه خوښه او د خدای نه دعا ده چې زما خپل خلق خلاصون عمومي. د خدای په هکله د هغوی د جوش ګواهي کوم، خو هغه یو غلط جوش دی، ځکه چې هغوی نه پیژني چې خدای څنګه بني آدم صادق کوي، خو هغوی په خپلو عملونو سره د صادق کېدلو کوشش کوي، ځکه خو هغوی د خدای د صداقت تابعدار شوي نه دي. په مسیح د شریعت هدف انجام ته رسیدلی دی، د دې دپاره چې هر څوک چې په ایمان راوړي د خدای سره به صادق وي. د شریعت صداقت په باب کې موسی لیکلی دی چې هر څوک چې د شریعت په مطابق داسې کوي نو هغه به په دې ژوندون بیا مومي. خو کوم صداقت چې په ایمان راځي، صحیفه وایي چې ځان ته داسې مه وایه چې څوک پاس اسمان ته ختلی شي، د دې دپاره چې مسیح لاندې راولي او څوک لاندې تحت الثرا ته تلی شي چې مسیح د مړو نه راپاسوي. خو هغه څه وایي؟ کلام در سره نږدې دی، دا ستا په شونډو او ستا په زړه کې دی. دا د ایمان کلام دی چې موږ یې بیانوو. ځکه که ستا په خوله دا اقرار وي چې عیسی مالک دی او په زړه کې دا ایمان وي چې خدای هغه د مړو نه راپاسولو، نو ته به خلاصون بیا مومې. ولې چې موږ په زړه سره ایمان راوړو او خدای موږ صادقوي او په خوله دا اقرار کوو، نو خلاصون به بیا مومو. صحیفه وایي چې هر څوک چې په هغه ایمان لري هغه به شرمولی نشي. نو دلته په یهودي او په غیر یهودي کې هیڅ فرق نشته، ځکه چې همدغه یو خدای د ټولو مالک دی او د هر چا دپاره چې هغه ته زاری کوي غني دی. لکه چې صحیفه وایي چې هر هغه څوک چې د مالک په نوم زاری کوي هغه به خلاصون بیا مومي. نو په چا چې هغوی ایمان نه لري نو هغه ته به زاری څنګه وکړي؟ او د چا په باب کې چې څه اورېدلي نه وي په هغه به ایمان څنګه راوړی شي؟ او څوک چې ورته وعظ ونه کړي نو څنګه به اوري؟ او تر څو چې د دې کار دپاره ونه لېږلی شي نو هغه به وعظ څنګه وکړي؟ دا هغه څه دي چې صحیفې وایي چې د زیري راوړونکو قدمونه څنګه ښکلي دي، خو ټول د زیري فرمانبردار نه شول. لکه چې اشعیا وایي چې ای ربه چا زموږ په زیري یقین وکړو. او ایمان د زیري په اورېدلو پیدا کیږي او اورېدل د مسیح په باب کې د زیري ورکولو نه. خو زه تپوس کوم چې آیا دا دوی چرې هم اورېدلی نو؟ بېشکه چې اورېدلی وو څنګه چې لیکلي دي، د هغوی اواز په ټوله دنیا کې اورېدلی شوی وو او د هغوی کلام د دنیا ټولو استوګنو حدونو پورې رسېدلی وو. خو زه بیا تپوس کوم چې آیا بني اسرائیلو دا نه پیژندو؟ اول خو موسی دا وایي چې د داسې خلکو په وسیله چې قوم ورته نشي ویلی زه به ستاسو غیرت راوپاروم او د کمکل قوم په وسیله به مقهر راولړزوم. خو اشعیا په نوره زړورتیا بیان کوي. هغه وایي چې زه هغه چا وموندلم چا چې زما لټون نه کولو، او زه هغه چاته ښکاره څرګند کړی شم چا چې زما په باب کې پوښتنه نه کوله. خو د بني اسرائیلو په هکله هغه وایي چې ټوله ورځ مې هغه خلکو ته لاسونه اوږده کړل چې نافرمانه دي او چې مخالفې خبرې کوي.